پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. کله چې د ماشوم عمر له 6 میاشتو څخه واوړي، کولی شئ یو څه وریجې چې د نورو خوړو په پرتله ورسره ماشومان حساسیت ډیر نه کوي او د هاضمې جهاز نه خرابوي، د مور له شیدو سره ګډې ورکړئ. خو پام مو وي چې ماشومانو ته د وریجو ډیر ورکول د هغوی په بدن کې د ارسنیک کچ لوړوي چې د سرطان غوندې خطرناکې ناروغۍ رامنځته کولی شي. لږ څه د چرګ یا نوره غوښه په دې شرط چې ښه پخه، سمه نرمه او په لومړنیو پړاوونو کې له صافي یا چاڼونې څخه ایستل شوې وي ګټه لري. مستې ګټورې دي. د هګۍ ژیړ هم ورکول کېدای شي، خو سپین یې باید تر 1 کلنۍ پورې ورنه کړل شي. همداراز سره یا رومي بانجان، پالک او شات باید تر 1 کلنۍ پورې ورنه کړل شي. د مڼې، ناک او کیلې غوندې ځینې میوې په دې شرط ګټه لري چې ښې پخې او نرمې شوې وي. مهمه دا ده چې ماشوم ته باید په کور کې د ټولو خوړل کېدونکو خوراکونو مزه ور وڅکل شي چې ستاسو او د نورو له خوړو سره اشنا شي. مګر پام ولرئ چې هر ډول خوړو ته لیوالتیا د دې معنا نه لري چې هغه خواړه دې په پیل کې د ماشوم لپاره مناسب او وړ وي. دا لیوالتیا خوړو ته نه وي او نه هم پر غذایي اړتیاوو ولاړه وي، بلکې ماشوم غواړي یو څه په خوله ننباسي. یو بل ارزښتناک ټکی چې هیڅ کله باید له یاد څخه ونه ایستل شي دا دی که مور و پلار د ماشوم په ښه روزلو کې څو میاشتې زیار ایستلی وي او ماشوم د خوړو او اړیکو په برخه کې څه ناڅه نظم او اوډون زده کړی وي او د ژوند کولو لاره او ګودر ورمعلوم شوی وي، د امکان تر بریده یې له 6 یا 8 میاشتو څخه وروسته میلمستیاوو، غونډو، میلو، بنډارونو او رستورانونو ته مه بیایئ. ډیر ځله یوه میلمستیا، یو ناشنا چاپیریال او د شاوخوا وګړو چلند، خبرې، نصیحتونه، سپارښتنې او غبرګونونه د خوړو او اړیکو په برخه کې ستاسې ټول زیار پر اوبو لاهو کولی شي. که بیا هم هیڅ چاره نه وي او تاسو مجبور وئ چې هغوی له ځان سره بوځئ، د خوړو او له نورو سره د اړیکو په برخه کې یې ډیر پام کوئ. هیڅ چاته یې حتی د یوې شیبې لپاره هم مه ورکوئ چې په غېږ کې یې واخلي، خواړه ورکړي، ښکل یې کړي، ناز ورکړي، وکړه مکړه ورته ووایي او په یو ډول اړیکه ورسره جوړه کړي. که پلان لرئ چې بچی مو له تی څخه بیل کړئ، تر هغو پورې چې د ماشوم عمر له 8 میاشتو څخه نه وي اوښتی، بیلول یې تاوان لري. مګر له 8 میاشتو څخه وروسته تر 14 میاشتو پورې بیلولی شي. په دې معنا چې د ماشوم د ژوند 14مه میاشت باید د شیدو رودلو وروستی میاشت وي. څه چې مهم دي دا دي چې له شیدو رودلو څخه د بیلولو بهیر باید له 2 اونیو څخه لږ او له 6 اونیو څخه ډیر وخت ونه نیسي. په دې معنا چې د بیلونې بهیر باید ورو او تدریجي وي. ښه لاره یې دا ده چې په پیل کې ماشوم له نورو خوړو سره اشنا کړل شي. یعنې په نورو خوړو کې ورته د مور د شیدو ګډول پکار دي چې ماشوم وکولای شي په نورو خوړو کې هماغه بوی او خوند حس کړي چې له زیږون څخه ورسره اشنا او رالوی شوی دی. کله چې ماشوم ته له 6 میاشتو څخه نور خواړه پیل شي، د دې وړتیا مومي چې د مور له تی څخه د بیلولو پر وخت وچې یا نورې شیدې وڅښي. او دا چې تر 2 کالونو پورې به یې شیدې بیا هم د خوړو یوه مهمه او اساسي برخه وي. اړینه ده چې د مور له شیدو څخه د بیلولو له پریکړې سره سم ورو ورو وچې او یا نورې شیدې ورته پیل شي. پر دې معنا چې مور باید ورو ورو 1 یا 2 ځله تی ورکول کم او پر ځای یې نورې شیدې او یا خواړه ورکړي. یا کله چې نیمایي تی وروي او لا موړ شوی نه وي، د مور شیدې پرې بندې او پر ځای یې وچې شیدې یا بل خواړه ورکړي او مور خپلې زیاتې شیدې ولوشي چې بیا وروسته یې په نورو خوړو کې ورته ګډې کړي. له شیدو څخه د ماشوم بیلونې موضوع ډیره مهمه او یو څه پراخه ده. غواړم ټینګار وکړم
چې له تی څخه د ماشوم بیلونې بهیر باید ډیر ورو او د ماشوم د خوړو بدلون سوکه او تدریجي وي. په خوړو کې د دې سوکه او تدریجي بدلون اسان لار دا ده چې مور پر هر ځل تی ورکولو کې هڅه وکړي چې ماشوم ته خپلې ټولې شیدې ورنه کړي. ورو ورباندې د شیدو کچ لږ کړي، زیاتې شیدې ولوشي او پر ځای ماشوم ته نور خواړه او یا ځینې وخت یوازې اوبه ورکړي. مور کولای شي د ورځې لخوا د خپل تی پر ځای وچې یا نورې شیدې چې ډیری یې د مور د شیدو په پرتله خوندورې دي ورکړي او د شپې چې مور او ماشوم دواړو ته اسانه وي تای ورکړي. که چیرې ماشوم د وچو یا نورو شیدو له خوند سره ستونزه ولري، هر څومره ژر چې کېږي شیدې یې باید بدلې شي. له ښه مرغه په بازار کې د وچې شیدو بیلابیل ډولونه ښه پریمانه پیدا کېږي، ځکه نو میندو او پلرونو ته به په وچو یا نورو شیدو کې د هغه خوند موندل سخت نه وي چې د دوی د ماشوم خوښ شي. په ټولیزه توګه د داسې شرایطو رامنځته کول ضروري او اړین دي چې ماشوم پکې له قهر، خفګان او جنجال څخه پرته نورې شیدې وڅښي او د کورنۍ عادي خواړه په خوند و خوښۍ وخوري. کله چې یوه مور ماشوم ته د تی ورکړې په بشپړه توګه پای ته ورسوي، کیدای شي په لومړۍ اونۍ کې یو څه درد، تبه او نورې ستونزې ولري چې د طبي اصولو په پام کې نیولو سره په 10 تر 14 ورځو کې په خپله ښه کېږي او په تیو کې د شیدې چینې وچیږي. په ځینو حالاتو کې چې درد، پړسوب یا تبه ډیره سخته وي، له معالج ډاکټر څخه مرسته غوښتل بې ګټې نه دي. که ماشوم له 6 میاشتو څخه وروسته په چوسني یا چوشک کې د وچو یا نورو شیدو په رودلو باندې روږدی وي، ښه به وي چې یو څو میاشتې زیات چوسنی یا چوشک وروي. په دې معنا چې کله تیروی ماشوم د 8 څخه تر 14 میاشتو شي، مور کولای شي له تی څخه یې بیل کړي. خو دا موده به د هغه ماشوم لپاره چې وچې یا نورې شیدې، حتی که د خپلې مور شیدې هم وي، په چوسني یا چوشک کې روي، له 12 څخه تر 14 میاشتو پورې وي. په دواړو حالتونو کې له 14 میاشتو او په ډیرو استثنایی شرایطو کې له 18 میاشتو څخه وروسته رودل د ماشوم پر زیان دي. توپیر نه کوي چې د مور تیروي او که چوسنی یا چوشک، ځکه پر فمي تثبیت یا اورل فکسیشن د اخته کېدو احتمال بیخي لوړوي. د فمي تثبیت یا اورل فکسیشن په اړه په مخکنی خپرونه کې ښه ډیر غږېدلی. یو څه چې باید واضح او څرګند او په ټینګار سره ووایم دا دي چې له 14 میاشتو څخه وروسته رودل د ماشوم پر زیان دي، نه د شیدو څښل. شیدې باید د اوږدې مودې لپاره د ماشوم د خوړو یوه برخه وي. له 14 میاشتو څخه وروسته باید ټوله هڅه وشي چې ماشوم له پیالې څخه شیدې وڅښي. په 24 ساعتونو کې یوه پیاله شیدې د ماشوم لپاره بسنه کوي. له دې څخه ډېرې شیدې د ماشوم ګېډه ډکوي، هغه ځان موړ احساسوي، نور اړین او ضروري خواړه نه خوري او په دې توګه ورو د خوارځواکۍ په لوري درومي. له چوسني څخه د ماشوم بیلونې لپاره 2 لارې ډېرې اغېزناکې او ښې بللې کېږي. لومړی، ورو دې په شیدو کې 15% اوبه ور ډېرې کړل شي، تر دې چې په 20 ورځو کې د شیدو کچ بیخي له نش سره برابر شي او ځای یې اوبه ونیسي. که ماشوم مقاومت او سرزوري کوي، د 15% پر ځای د 2.5% اوبه ور ډېرې کړل شي چې په چوسني کې د شیدو ځای په 40 ورځو کې اوبه ونیسي او ماشوم له دې لارې د شیدو پر ځای اوبه وڅښي. دویم، ورو دې د چوسني یا چوشک سوری آزاد کړل شي او یا د هغه ډول وپیرل شي چې سوری یې آزاد وي. ماشوم یې رودلو ته ډېر اړتیا ونه لري. په 1 یا 2 دقیقو کې ټول بوتل ورته شي. له بلې خوا ماشومان د 10 میاشتني عمر په شاوخوا کې له پیالې څخه د شیدو یا اوبو څښلو ته ځان چمتو کوي.
باید ورسره مرسته وشي چې دا وړتیا یې لا ډیره شي چې په راتلونکي کې د چوسني یا چوشک پر ځای پیاله وکاروي. یوه ښکلې او ګلالۍ پیاله چې قطر یې لږ څه کم وي او غړپ کول ترې اسانه وي، د ماشوم لپاره په زړه پورې رنګ ولري یا ورباندې یو ښکلی او جذاب انځور وي، پیالې کارولو ته په اسانۍ سره ماشوم هڅولی شي. مګر پام مو وي چې پیاله باید د ښیښې نه وي چې د ماتېدو او غورځېدو له ډاره یې هر ځل ماشوم وګواښل شي او یا ورته د احتیاط سپارښتنه وشي. ښه به وي چې ماشوم ته په 8 یا 9 میاشتنۍ کې پیاله واخلئ چې ورسره ولوبیږي او تر یوه بریده ځان ورسره بلد کړي. که کله ناکله د کور نور غړي دا او یا دې ته ورته پیالې وکاروي، ماشوم ته به یې په 15 میاشتنۍ کې کارول بیخي اسانه وي. په پیل کې په پیاله کې د شیدو یا اوبو ورکولو تر ټولو ښه وخت هغه دی چې ماشوم ډیر وږی او یا تږی وي. مګر دا کار باید په ډیره مهربانۍ او مینه وشي. د ماشوم لومړنی غبرګون نه څښل، له پیالې څخه مخ اړول او له خولې څخه د شیدو یا اوبو بیرته راتویول عادي او نورمال دي چې باید بابیزه وګڼل شي. هیڅ توجه او پام ورته ونه شي او په دې توګه میندې او پلرونه د ځان ناګاره اچولو له لارې ماشوم ته وښیي چې یو عادي او نورمال کار کوي. لنډه دا چې ماشوم ته باید وخت ورکړل شي چې ورو ورو په ډیره آرامۍ او په خپله خوښه چوسنی پرېږدي. ځینې وختونه ځینو ماشومانو ته چې په اسانۍ له چوسني څخه نه بیلیږي کیدلی شي د شپې له خوا تر 18 میاشتو پورې چوسنی ورکړل شي، خو له 18 میاشتو څخه وروسته کیدای شي پر فمي تثبیت یا اورل فکسیشن باندې د اخته کیدو له ډاله مجبور وو چې چوسنی ورڅخه واخلي. شمیرې ښیي چې ډیر ځله ماشوم په 24 ساعتونو کې له 2 څخه تر 3 ساعتونو څخه ډیر رودل نه وي کړي، خو په اورل فکسیشن باندې اخته وي. دلیل یې کیدای شي دا وي چې مور له 14 میاشتو څخه ورهاخوا ماشوم ته تی یا چوسنی ورکړی او یا په ځینو پیښو کې دا موده له 18 میاشتو څخه هم اوښتې ده. پر دې بنسټ د ماشوم روزنې کارپوهان سپارښتنه کوي چې د ماشوم د ژوند د 14 میاشتو په پای ته رسیدلو سره باید ټولې هڅې وشي چې ماشوم د مور تی یا چوسنی ونه روي، او که فرضاً ماشوم له چوسني څخه نه بیلیږي باید د چوسني سوری هومره ازاد وي چې د ټول بوتل رودل له شاوخوا 1 دقیقې څخه ډیر وخت ونه نیسي. که چیرې ماشوم د وچ چوسني په رودلو سره ویده کیږي، کیدای شي د یو څه مودې لپاره وچ چوسنی د ښه او ژور ویده کیدو تر شیبې پورې ورکړل شي. که څه هم د چوسني د رودلو خطر پر خپل ځای خوندي دی، خو که چوسنی ور نه کړل شي او یا له ښه او ژور خوب څخه وړاندې ورڅخه واخیستل شي، ماشوم نشي ویده کیدای او یا بیرته ژر راویښیږي. په دې حالت کې پر ستونزو یوه بله ستونزه زیاتیږي. اوس به نو ښه پوهیدلی وای چې د تی یا چوسني رودل د ماشوم پر راتلونکي ژوند څومره ژورې اغیزې لري. که مور و پلار خپلو شرایطو ته په پام دغه اصول چې ما په ټول کې یاد کړل مراعات کړي، کیدای شي ځان او خپل بچي ته آرامښت، روغتیا، خوند، رضایت او خوندیتوب رامنځته کړي. درنو لیدونکو، د نن خپرونه همدومره وه. تر بلې هغې پورې مو په خدای سپارم، خو پام مو وي چې د دې ویډیو لایک یا ډسلایک مو هیر نشي. تر بیا.